سلامونه ګران لیدونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند وي. ورځې شپې په تاسو باندې په خوشحالۍ باندې تېرېږي. د خپرونې پر دوام باندې زموږ سره نن د کرکټ دوه اتلان او مشهوره لوبغاړي عظمت عمرزی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان ستوری او همداشان د افغانستان د انډر 19 لوبډلې ځوان لوبغاړی غفري زموږ سره په خپرونه کې دي. تاسو دواړو ته هرکلی. ډیره مننه. عظمت عمرزی، له تاسو به پیل کړو. مهرباني په پیل کې د خپل اوسني کرکټ په اړه لنډ معلومات راکړئ. څنګه روان دي د کرکټ تمرینات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات. واقعا تمرینات خو ډېر بهترین روان دي. د روژې نه مخکې موږ کیمپ په کابل نېشنل ګراوند کې ډېر یو بهترین کیمپ و، د فټنس کیمپ و. او په روژه کې موږ تمرینات ته همداسې دوام ورکړی دی. اوس IUB کې ټورنامنټ شروع د T10، نو دا موږ لپاره د پریکټس یو ښه زمینه ده. غفاري صاحب، تاسو هم همدغه پوښتنه راته ځواب کړئ، ځکه دا پوښتنې به یو څه داسې مشترکې ولرو. په همدې خاطر مې یو شریک هم کېنولی چې وخت هم ډېر شارټ وي، که نه ستاسو وخت هم نه وي نیولی. نو مهرباني د تمریناتو لړۍ دا چې رسمي لوبې نشته د انډر 19 لپاره، په کابل کې تمرینات کوي، نور ولایاتو کې کوي، کوم ځای کې تمرینات کوي؟ نه کوي، خوبونه کوي، روژه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د اساسي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله د تمرینات په اړه، نو تمرینات واقعا که هغه تمرینات ترېنه یو سیټ ته کوو، موږ ته دا کوم چې اوس T10 لیګ د په IUB ګراوند کې، دغه یې موږ دپاره یو ډېر ښه زمینه ده د پریکټس دپاره. او یو خو هغه ټایم زموږ ورسره ښه پاس کېږي، او بل موږ ورسره خپل پریکټس کې لګیو. او پریکټس موږ داسې مازدیګر کې داسې یو ساعت یو نیم ساعت فټنس، بیټینګ، بالینګ، فیلډینګ په هغه کې بیا موږ اکیډمي کې روزمره لګیا یو. نو چې کله یې میچ ورځي بیا میچ ته راځو.